دې احساسو خلکو دا فکر اورېدلی وي چې د لر او بر د پښتنو درد تکلیف او ستونزې یو دي. زموږ شاعرانو که کندهار، کابل او جلال آباد، نو اټک، خیبر او اباسین هم په خپل شعرونو کې وستایه. مینه دا ښکارېږي چې د لر او بر پښتانه یو دي، یو به وي. دې شاعرانو، دې ادیبانو زموږ دا ژبه د خپل وطن نه په زرګونو میله لرې ژوندی ساتلې ده، او موږ هم د شمشاد ټلویزیون په مټ ورسره دا واده کوو چې موږ به هم د پښتو ژبې، د پښتو ادب او د پښتو کلتور دپاره چې دی کومې هلې ځلې کوي هغه به د دنیا په وړاندې راولو. دې سره د نننۍ ورځې مشاعره سر ته رسي. زه نزار یوسفزی سره د خپلو ملګرو د تاسو نه اجازت غواړم. په لوی او مهربانه خدای م سپارم. د خدای په امان.